السلام علیکم ملګرو. کومه ویډیو چې تاسو وینئ نه ډیره ښکلې په زړه پورې ویډیو ده. په دې کې تاسو هر رقم څه نوم، هر رقم څه عکس، هر رقم څه ویډیو جوړولی شئ. نو که دغه ویډیو مو خوښه شوله نو تاسو زما یوټیوب چینل د سره ملګری کړئ، یعنې د سره سبسکرایب یې کړئ، ویډیو لایک کړئ، نورو ملګرو سره شیر کړئ چې نور ملګري یو څه زده کړي. نو دغه ویډیو دپاره تاسو یو کاین ماسټر د پلی سټور نه ډاونلوډ کړئ او یو کلام دا دوه شیان دي ته لوګي، نور ټوله په کاین ماسټر کې جوړیږي. نو مو کاین ماسټر د پلی سټور نه ډاونلوډ کړی ده، تاسو یې ډاونلوډ کړئ. هغه کاین ماسټر دغه دی، دا کاین ماسټر ډاونلوډ کړئ نو تاسو به هر رقم څه ویډیو په دې کې جوړولی شئ. مو یوټیوب چینل د سره سبسکرایب کړئ، تر ټولو مخکې به تاسو ته مو ویډیوونه رسیږي. نوې ویډیوونه دپاره تاسو مو یوټیوب چینل ضرور د سره سبسکرایب کړئ. لوډ به شو کاین ماسټر ته. کاین ماسټر کې به هغه ویډیو جوړه کړو چې تاسو اوس ولدله. د جامې نشان به ووایئ. په جامې نشان کې به د 9 انا تاسو ته راشي. د 14 انا چې راشي په دا به د کوز هغه کې بیا د زیړه کیله چې ده دا به ووایئ. دا مو چې وویله تاسو به اکسوزي ته ډایرکټ ته لاړ شئ. اکسوزي کې به د پوست د عکس رقم څه د دوه غرونه هغه کې دي دا به ووایئ. دا کې چې تاسو کوم رنګ خوند درکوي په هغه کې تاسو ویډیو جوړه کړئ. مو ته خپله دغه زیړ رنګ خوند ورکوي. تاسو ته چې کوم رنګ خوند درکوي هغه رقم څه تاسو یې جوړ کړئ. نو دا به زه 10 ساینو ته ورسوم. 10 ساینو تاسو چې څه رقم څومره اوږدوئ، غټوئ، وړې کوئ، څومره ویډیو تاسو جوړوئ دومره تاسو د عکس سره اوږدوئ، لنډوئ چې څومره تاسو ته خوند درکوي. مو ته خپله 10 ساینې ویډیو جوړوم. تاسو 1 منټ، 2 منټه، 15 منټه، 8 منټه، 24 منټه ویډیو غواړئ هغه رقم څه ویډیو تاسو په جوړولی شئ. نو اوس به لوډ شو اکسوزي ته. اکسوزي کې به اول یو عکس راخلم. عکس مې راخیستلو، بل به یا کلام راخلم. کلام مې راخیستلو. نو اوس په دې عکس به ووایم، د عکس به د رنګ عکس چې ده دې سره به یو شی کړم او بیا به د کلام راخلم، د کلام به ورسره یو شی کړم. دا دواړه مې سره یو شی کړلو. عکس به دې ځای ته یوسم، لږ به داسې غټ کړم. دا اندازه بس ده. اوس به دا کلام داسې ګاډ کړم او داسې یا تاسو کولی شئ، داسې یا کولی شئ، کوم رقم تاسو ته خوند درکوي. نو اوس به کلام مې راخیستلو، دا به په دې ځای ودروم. په دې ځای مې ودرولو. اول به د عکس به ووایئ. عکس مې چې وویلو بیا به د 3 بنګړي ووایئ. دا کې به تاسو بیرته لوډ شئ. په دې کې د WWW چې لیکل ده په انګلیش، دا کې چې تاسو ته کوم خوند درکوي هغه تاسو ووایئ. نو مو ته دا یو خوند ورکوي. تاسو ته چې کوم یې خوند درکوي دا کې بیا تاسو په کررولو او تیزولی شئ چې څومره تاسو ته خوند درکوي. نو مو د څلورو ته ورسولو. تاسو ته چې څومره خوند درکوي په هغه تاسو یې ودروئ. نو اوس به دغه کلام ووایي، د 2 ګوتو نه تاسو دغه داسې لږ وښکئ. تاسو ته به نوره سهولت پیدا شي، تاسو ته به ویډیو اسانه وي. نو ملګرو تاسو به اوس په دا کلام لارې کلیک وکړئ. بیا به د کونجۍ نشان چې ده دا به ووایئ. دا مو چې وویلو بیا به تاسو داسې ورو ځئ.
ورو ورو به داسې ځئ کوم ځای کې چې عکس جوید شي نو په هغه ځای به تاسې ودرېږئ. دا عکس یې جوید کړلو نو زه په دا ځای دا ودروم. بیا به د جمع نشان چې ده دا به ووایئ. بیا به داسې لږ لوډ شئ. داسې چې لږ لوډ بیا به د قلم داسې تاسې ویسئ. قلم چې داسې ویوړلو بیا به داسې لوډ شئ. بیا به داسې ویسئ. بیا به داسې لږ لوډ شئ. بیا به داسې یوسئ. بیا به داسې لږ لوډ شئ. بیا به داسې یوسئ. بیا به داسې لږ لوډ شئ. بیا به داسې ویسئ. نو تاسې چې څومره په کرور دا ویډیو جوړوئ تاسو ته به دومره ښکلې ویډیو جوړه شي. نو زه لږه ویډیو مخکې کوم بیا ډېره اوږدېږي ویډیو. نو تاسې د کوم هغه چې مو توال ته وښایلو تاسې په دغه طریقه لوډ شئ. نو تاسې به ډېرې ښکلې ویډیوګانې جوړې کړئ. اوس به دغه قلم یوسمو دغه ځای ته. دې ته مې قلم ویوړلو. نو اوس به زه دلته یو نوم ولیکمو. نوم به ولیکمو. نوم چې څومره نومونه تاسې لیکلی شئ دومره تاسې ته ویډیو ښکلې جوړېږي. نو ویډیو تاسې پوره وګورئ. خیر که لږه اوږده وي نو ویډیو پوره وګورئ. تاسو ته به دومره ښکلې ویډیو جوړه شي. نو په دغه د ډبل ای چې لیکل دی په دا کې تاسې نومونه غټولی شئ وړه کولی شئ. په خپله خوښه چې څومره نوم تاسې غټوئ وړې کوئ تاسې په خپله خوښه تاسې جوړ کړئ. نو دا مې د قلم سره یو شی کړلو. بیا به د درې ټکي نشان ووایئ. د درو ټکو کې به دغه د وال دویم دریم څلورم به ووایئ. نو د قلم څټ ته به تاسو ته د نوم لوډ شي. اینه بعد به تاسې بیا څه وکړئ چې په دا نوم نه به کلیک وکړئ. یا د درې بنګړي ووایئ. د درو بنګړیو کې به تاسې داسې لږ ښکته لوډ شئ. په دې کې د WW چې لیکلي دي د انګلیش دا کې تاسې په خپله خوښه جوړ کړئ. چې کوم تاسو ته خوند درکوي نو د هغه خوښ ده. تاسو ته چې کوم خوند درکوي جوړولی شئ. نو اوس به دا به داسې لږ په غټ کو په کرور به کو چې د نوم په کرور لوډ شي. نو اوس په دې قلم بیا کلیک وکړو. په قلم مو چې کلیک وکړلو دا به داسې د کونجۍ نشان به ووایي. بیا به داسې لږ لوډ شو. چې کله نوم ښکاره شي نو بیا به نوم ښکاره شولو. نو اوس به د قلم داسې لږ ښکته یوسو دا اندازه. بیا به داسې لږ لوډ شو. بیا به داسې پورته یوسو. بیا به داسې لږ ښکته لوډ شو. بیا به ښکته یوسو. نو په دې اندازه تاسې دا جوړولی شئ.
دې کې تاسې نوره نومونه ورکولی شئ، څومره نومونه چې غواړئ په دې کې ورکولی شئ. نو دا کلام تاسې نو ملګرو اوس به دا ویډیو وکړو چې څه رقم څه جوړه شوله. نو اوس دا تاسې په 2 ګوتو په 2 ګوتو داسې لږ وړوکی کړئ چې تاسې ته ویډیو کې لږ سهولت پیدا شي. اوس به دا وګورو چې څه رقم څه جوړه شوله. نو دا رقم څه اندازانې تاسې دا جوړولی شئ. که ویډیو مو خوښه شوې وي مو یوټیوب چینل د سره لایک کړئ او نورو ملګرو ته یې شیر کړئ چې یو څه زده کړي. د ویډیو جوړولو دپاره به د کونج کې نشان ووهئ. کونج کې نشان مو چې ووهلو بیا به د هغه د ویډیو ووهئ، سیو ویډیو. دا مو چې ووهلو نو زموږ ویډیو به اوس روانه شي، جوړه به شي. د نورو ویډیوونو دپاره انتظار اوسئ د ښکلې ښکلې ویډیو